دا هم د نورنبورګ ښکلی ښار دی. نورنبورګ چې د آلمان په شمال ختیځ کې د آلمان د 14 ایالتونو د جملې څخه د بایرن په ایالت کې موقعیت لري، چې دا د بایرن په ایالت کې د مونشن څخه دویم ستر ښار دی. د 15 لکو څخه زیات وګړي پکې ژوند کوي او همدارنګه د آلمان د ډیرو مهمو کلتوري او تاریخي ښارونو څخه ګڼل کیږي. د نورنبورګ نوم د لومړي ځل لپاره د سیګنیا په سند کې په کال 1050 میلادي کې ذکر شوی دی. سلامونه او ښه راغلاست د نورنبورګ ښکلي ښار ته. دا ځل به تاسو ته د نورنبورګ ښکلی ښار در وپېژنم. د دې ښار د پېژندنې شروعات به هم د نورنبورګ د مرکزي د ریل سټیشن څخه چې دغه زما چپ خواته موقعیت لري وکړو. دا سټیشن چې لومړي ځل په کال 1844 نه تر کال 1840 په منځ کې جوړ شوی دی، چې د آلمان د سترو ریل سټیشنونو په نهم کتار کې راځي، چې د ورځې د 2,10,000 څخه زیات مسافرین پکې تګ راتګ کوي. اوس به هم په کرار د زوړ ښار په طرف باندې لاړ شو او د زوړ ښار په زړه پورې او تاریخي ځایان به په شریکه وګورو. دغه هم د لاسي صنایعو یو تاریخي کوچنی ښارګوټی دی چې د دې ښار د تاریخي دفاعي دیوال په څنډه کې جوړ شوی دی. راځئ چې ورننوځو او داخل به د نږدې نه په شریکه سره وګورو. راځئ چې وګورو دغه څه شی دی. دا خو د دې ښار په دروازې راننوتو. دلته د دې ښار په باره کې ټول انفارمیشن ورکړی دی. نه پوهېږم دې ته په پښتو کې څه وایي، خو په دې کې به پخوا وختونو کې دوی شراب ساتل. په دې ښار کې اوس هم په هماغه پخوانۍ بڼه باندې واړه دوکانونه، رستورانتونه او کافي شاپونه شتون لري. د دې ښارګوټي ودانۍ چې د نیمچه لرګیو څخه جوړ شوي دي، د دې ښارګوټي تنګې کوڅې او د دې تاریخي په زړه پورې او ښکلې ودانۍ سړی تیر وختونو ته بیایي. د دې ښار څخه په میلیونونو کورني او بهرني سیلانیان لیدنه کوي. دا هم د دې ښار د 4 زړه راښکونکو ګردو برجونو څخه یو برج دی، چې دا د فراون تورم په نوم باندې یادیږي. دا د کسبګرو او د لاسي صنایعو جوړونکو ښارګوټی په کال 1901 کې تاسیس شو. د دې څخه مخکې دا د ښار د وسلو یوه ډیپو وه. دا هم د دې ښارګوټي بله دروازه ده، چې دغه دروازه په پخوانۍ بڼه باندې پاتې ده، چې په عادي ډول باندې د لرګو څخه جوړه شوې ده. او دغه هم د دې ښار نوم دی د نورنبورګ، او د چې ځایي خلکو په اصطلاح باندې هانډبرګ هوف ورته وایي. دا هم د دې ښار تاریخي او دفاعي دیوال دی، چې دا په 15مه او 14مه پیړۍ په وخت کې د دې ښار د دفاع دیوالو.
دا دیوال چې د نورنبورګ د مهمو تاریخي، هنري او معماري یادګارونو څخه دی چې 15 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه هم یوه پخوانۍ دروازه ده چې په هماغه پخوانۍ شکل کې پاتې شوې ده. نورنبورګ چې په خپل اوږد تاریخ کې یوازې یو ځل د پوځي لارو لخوا څخه ونیول شو. هغه هم په کال 1945 د اپریل په میاشت کې د امریکایانو د 9 فرقې لخوا څخه ونیول شو. دا هم د دیوال بهرنۍ برخه ده چې په پخوا وختونو کې دلته د دې ښار د دفاع دپاره خندقونه جوړ کړي وو. دا هم د نورنبورګ مرکز دی. دغه خوا او شا دا ځای چې تاسو ګورئ دا په دویمې نړیوالې جګړې کې د امریکا او متحدینو لخوا څخه بمبار شوي وو چې دا ښار تقریبا 80% ټول د منځه تللی وو. دا یې د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته هماغه پخوانۍ بڼه باندې جوړ کړی دی. دا هم د دې ښار نقشه ده چې سړی کولی شي چې د دې نقشې په واسطه باندې د دې ښار تاریخي او په زړه پورې ځایان پیدا کړي. دې ښار په 20مه پیړۍ کې یو ځل بیا د نړیوالو توجه ځان ته راوګرځوله. هغه هم ځکه چې په دې ښار کې به د ریښ ګوند یعنې د نازیانو ګوند کلنۍ ډېرې سترې غونډې کېدې او حتی خپل هټلر به هم دلته خپل پلویانو ته وینا کول. په دې ښار کې ډېرې په زړه پورې او جالبې ټولنې شتون لري چې د هغې جملې څخه یوه د آلشټاټ فروینډ یعنې د زاړه ښار دوستانو په نامه باندې چې د دې ټولنې وظیفه د دې ښار د تاریخي او کلتوري ځایانو څخه څارنه ده. دا په کال 1950 کې تاسیس شوه چې په لومړي ځل کې 115 غړي لروده چې اوس یې 6,000 ته تعداد رسېدلی دی. دا یو یادګاري ځای جوړ کړی دی. هغه المانان چې د دویمې نړیوالې جګړې په جریان کې د المان نه تښتېدلي وو او بیرته خپل وطن ته نه راغلي، یعنې په جلا وطنۍ کې دوی مړه شوي وو، د هغوی په یاد یې دا ځای جوړ کړی دی. د وروستنیو نفوسو سرشمېرنې په اساس دلته په نورنبورګ کې تر نیمایي څخه زیات وګړي د هیڅ مذهب پیرویان نه دي، یعنې هیڅ کوم مذهب پورې اړه نه لري چې تقریبا 54% پورې راځي او پاتې د نیم څخه کمې 22% یې تقریبا د عیسوي مذهب پروتستان پیرویان دي او 19% یې د رومن کاتولیک پیرویان دي او 3.9% یې د نورو مذهبونو لکه اسلام شو، یهود شو، هندوان شو، سیکان شو. ځکه چې د فرانکفورت څخه وروسته دلته په نورنبورګ کې ډیر زیات شمیر مهاجرین او غیر جرمنان اوسېږي. دلته په آلمان کې لکه د نورو ځینې اروپایي هېوادونو په څیر باندې عیسوي مالیه هم تحویلیږي. هغه خلک چې د عیسوي مذهب پیرویان دي باید دولت ته د عیسوي مالیه تحویل کړي او څوک چې د دې مذهب پورې اړه نه لري هغوی مجبور نه دي چې دا مالیه تحویل کړي.
راځئ ما سره اوسئ، اوس به په شریکه د دې ښار تاریخي، ښکلې او په زړه پورې 3 کلیساګانې وګورو. دا هم د نورنبورګ د ډیرو لویو تاریخي او ښکلو او په زړه پورې کلیساګانو څخه د سانت لورنس کلیسا ده. د دې کلیسا جوړول په کال 1250 میلادي کې شروع او په کال 1400 میلادي کې بشپړ شو. دغه هم د لرګي څخه جوړ شوی او په دې لکړې باندې بند د حضرت عیسی علیه السلام مجسمه ده. دې کلیسا کې د عیسوي مذهب پروتستان پیرویان خپل عبادت کوي او مذهبي مراسم اجرا کوي. دا کلیسا هم لکه د نورنبورګ د ښار په څېر د دویمې نړیوالې جګړې د زیان څخه برخمنه ده، چې په دویمې نړیوالې جګړې په جریان کې د دې کلیسا چت او خزانې ته ډیر زیات زیان ورسېده او د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته دا کلیسا بیا تقریبا په هغه پخوانۍ بڼه باندې جوړه کړه. او دغه هم فراون کیرشه، یعنی په پښتو کې د ښځو کلیسا. دا کلیسا د رومن کاتولیک عیسوي مذهب پورې اړه لري. د دې کلیسا د بالکون څخه هر کال د کرسمس د بازار د شروع کېدو اعلان کیږي. دا هم د سانت سیبالټ کلیسا ده، چې دا هم د نورنبورګ د مشهورو تاریخي او په زړه پورې کلیساګانو څخه یوه کلیسا ده. دا کلیسا د عیسوي مذهب د پروتستان مذهب پورې اړه لري. په دغه بکس کې به پخواني شاهانو قیمتي شیان او ګاڼې ساتل. هغه هم په دې کلیسا کې، البته دا ځای به ورته محفوظ معلومېده. دا کلیسا چې په منځنیو پیړیو کې جوړه شوې ده، د نورنبورګ د تاریخي او ښکلي ترینو کلیساګانو څخه ګڼل کیږي. دلته هم د وخت په تیریدو سره عیسوي مذهب ورو ورو په کمیدو سره دی. د عیسویت نه ورهاخوا دلته د اسلام مبین دین هم حضور لري. لومړي ځل د اسلام دین جماعتونه او اسلامي اورګنایزیشن هغه ترکان چې د دویمې نړیوالې جګړې څخه دلته د کار کولو دپاره راغله جوړ کړه، او په 1614 کې د سلمون شوګر په نامه باندې یو جرمنی پادري چې د لومړي ځل دپاره یې قرآن کریم په الماني ژبه باندې وژباړه. دا ښاغلی د عثماني امپراتورۍ دربار ته سفیر په توګه باندې لیږل شوی و. دا هم د نورنبورګ په مرکزي برخه کې د بشري حقونو کوڅه ده، چې د یو اسرائیلي هنرمند چې دانی کاروان نومیده رامنځته شوې ده.
د دې کوڅې د جوړولو مفکوره یې په کال 1988 کې د جرمني ملي موزیم د پراختیا په تړاو سیالي هم وګټله. دغه هم د جرمني ملي موزیم دی زموږ دغه کیڼ اړخ ته او دغه ښي اړخ ته دغه ستنې چې تاسو ګورئ په دې باندې د بشري حقونو د قانون ماده په 10 ژبو باندې لیکل شوې ده چې د خوښۍ ځای پکې دا دی چې په پښتو ژبه هم لیکل شوې ده. نورنبورګ چې د بشري حقونو د مدافع په تړاو نړیوال شهرت هم لري، دلته هر کال ډیر سیمینارونه او فستیوالونه د بشري حقونو په تړاو وړاندې کیږي. دا هم په نورنبورګ کې د ګرمانیک نېشنل موزیم دی. دا موزیم چې په کال 1850 کې جوړ شوی دی چې د جرمني نژاد د ډیرو مهمو موزیمونو څخه شمیرل کیږي او په 2003 کې د یونسکو تاریخي اثارو په لیست کې شامل شو. دلته د ګولې تبې په یو ویرو دننه کېده او بیا چې تا یو ویرو دننه کېده بیا کوشش ټول شان چې تو غواړې دلته دننه کېده بیا بند کې او بیا چې خلاص شوی غواړې یو بل ځای ته ځې بیا لاندې راځې دغه شی پرېته خلاص کړې او بیا کولی شې ستا شیان پرېته هغه ځای نه واړوې. دا هم د دې موزیم لاندې طبقه ده. دغه صندوق چې تاسو ګورئ دا په کال 1440 کې د زیګموند پاچا لخوا څخه به په دې کې قیمتي شیان ساتل کېده. د یو څه وخت لپاره دا صندوق په کلیسا کې هم ساتل شوی دی. دا هم د هغه وخت د دې امپراتورۍ نښه وه. دا هم د پخوا وخت کړکۍ وې چې دغه تصویر چې تاسو ګورئ دا تصویر د کال 1491 پورې اړه لري چې د هغې وخت تله انځوروي. دا هم یو پخوانی ساعت دی چې په پخوا وختونو کې به د وخت معلومولو ګټه ورڅخه اخیسته او اکثره به په کلیساګانو کې هم استعمالېده. دا هم د پخوا زمانې تورې وې. دا توره ده دا یې مخ ته به یې چا اچوله چې مخ یې په بچ شي او داسې چې راځي دا هم ډال و. دا به یې د ځان د بچ کولو لپاره په سینه به یې ایښی بیا به یې داسې نیولی و ځان د بچ کولو نه. ټول یو تبرګي دي او دا دی. اوس هم ځو دویم منزل ته. اول منزل هم خلاص شو، اوس دویم منزل ته. هېڅ شی دی. دا خو نښه ده زده لکه د بودایي مذهب یا د هندوانو دغسې یو شی دی. لاندې وګورئ. په دې موزیم کې تقریبا 1,300,000 تاریخي اثار شتون لري چې د دې جملې څخه صرف 15,000 تاریخي اثار نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه ته نه پوهېږم چې شی ته به خو دا به هغه د خبرتیا وخت کې به یې چې کوه هغه شی به او دغه چې دي غشي او کمانونه دي. په دغه دویم پوړ کې اکثره پخواني تابلوګانې او ځینې مجسمې دي چې ډېرې پخواني شاهي نظامونه انځوروي. دغه هم هغه درې سری ښامار دی چې ډېر وخت به په کیسو کې یادېده او ځینې فلمونه هم په دې باندې جوړ شوي دي.
دا هم په نړۍ کې تر ټولو زوړ روغ پاتې شوی ځمکنی ګلوب یعنې د ځمکې کره ده چې دا په کال 1492 نه تر 1493 کلونو په منځ کې د نورنبورګ د چارواکو په استازیتوب د مارټین بوهم لخوا څخه جوړ شو چې دا کره د امریکا د کشف څخه مخکې نقشه انځوروي چې دا ګرده کره 51 قطره ده. دا هم د سرو زرو وړه کشتۍ ده. دا د دې موزیم بله طبقه ده چې په دې طبقه کې هغه سامان آلات چې د ستورو په پیژندنه کې مرسته کوله ټول هغه سامانات پخواني سامانونه دي لکه دلته وګوره دا ټول ګوره دا دي همداسې چې راځئ دې خواته دا خو داسې نمونې دي یعنې دغلته وګورئ دا ګوره هغه تلیسکوپونه دي چې پخوا به یې ستوري ولیدل که نه پخوا او دغه چې دی دغه چې ګورئ دا لکه چې قطبنما ده دا تقریبا د 15مې او 14مې پیړۍ پورې اړه لري دا ځه همداسې وګورئ دا دي دا ټول هماغه تصویرونه دي او دلته هماغه خودکار دی که څه دی هغه باندې چې نقشې چې وباسي که نه ټول هغه شیان دي دلته هم ګورئ دا ټول د هندسي شیان دي ټوله په چیشي باندې چې زاویه او هغه چې کتاب کې به مونږ لوسته که نه مثلث او زاویه او دا شیان چې په اندازه کوي. دا هم بله طبقه ده چې په دې طبقه کې اکثره د اروپا د کولونالیزموس د مستعمرو هغه وختونه انځوروي او هغه هم د ماشومانو د لوبو د سامان آلاتو په طور باندې. دا هم هندوستان د انګلیسانو مستعمره ده. دلته ټول د انګلیسانو، فرانسویانو، اتریشیانو او روسانو مستعمرې انځوروي. دا هم ناپلیون دی او دغه خواوشای د ناپلیون عسکر دي. ناپلیون چې په 18مه پیړۍ کې د فرانسې کانسلر او بیا د فرانسې امپراتور پاتې شوی دی. دا ځای چې دی د کرسمس میدان دی. دلته د کرسمس په وخت کې ډېر خلک راځي خپل شیان خرڅوي، خوراکي شیان او همدغسې نور. یعنې دلته مختلفې میلې دي همیشه د کرسمس وخت کې او بغیر د کرسمس نه دلته ډېرې میلې کېږي. اوس خو د فبروري میاشت لږ یخني ده خو کله چې هوا ګرمه شي دلته ډېر خلک راځي خپل هنرونه ښکاره کوي او ډېر کنسرتونه او میلې کېږي او ډېر ښکلی ځای دی. دلته نو سخت بیروبار دی، مختلف شیان دي، دغه خواته وچې میوې دي، اخواته ټول د مخې سبزي دي. بس د دې خوا او شا منطقې ټول خلک دلته راځي، چکر ته هم راځي او سودا هم اخلي. دا هم د شونې برونن په نامه باندې یوه ښکلې فواره ده چې دغه کرسمس بازار ترڅنګ ولاړه ده چې دا ډیره پخوا یعنی په منځنیو پیړیو په خوا او شا کې جوړه شوې ده. دغه هم یو نل دی چې دې کې اکثره اوبه راځي خو اوس ژمی دی امکان لري چې اوبه بندې کړي. دلته هم ډیر لیدونکي سینټونه دلته غورځوي ترڅو د زړه امیدونه یې پوره شي.
دا هم د نورنبورګ د اوبو کانال دی چې دې کانال دې ښار ته یوه خاصه ښکلا ورکړې ده او د تاریخي پلوه هم دا کانال ډیر ارزښتناک دی. دغه کانال چې تاسو ګورئ دا د اوبو کانال کنه، دا کانال به پخوا به دلته په کښتیو کې به دې ښار ته سامان آلات راوړه، هغه به چې د دې ځای د خلکو ضرورت لکه پخوا ټرینونه او د غټ ترانسپورټ نه و، نو دوی دغه کانال جوړ کړی دی، د ډېر په اسانه توګ به یې دغه درانده شیان به دې ښار ته را داخلوله. دا اوس چې موږ په دې پل باندې زه ولاړ یم، دا پل په دویمې نړیوالې جګړې کې روغ جوړ پاتې شوی دی. دغه خوا او شا دا منطقې چې دي دغه ټولې بمبار شوې وي، د منځه نه تللې وي. یعنې دا ښار تقریبا مخکې ویډیو کې ما تاسو ته وویله چې تقریبا 80% ټول وران شوی و، دلته سختې بمباریانې په دې باندې شوې، خو دا پل چې دی همداسې روغ جوړ پاتې شوی دی. اوس یې خلک د یادګار په توګه دلته راځي، خپل تصویرونه وباسي او تنه لیدنه کوي. دا نوم د نورنبورګ د ښار مرکز دی. دا هم د نورنبورګ ښار جګترینه منطقه ده، د پاسې تاریخي کلا ده، د کیسر بورګ په نوم باندې یادېږي، او لاندې او هغې خواته چې دی ټول د نورنبورګ ښکلی ښار دی. دا هم د نورنبورګ تاریخي کلا ده چې د کیسر بورګ په نوم باندې یادېږي، په ضمن کې دا د دې ښار سمبول هم دی. راځئ ما سره اوسئ، په ګډه به سره ټوله کلا په شریکه وګورو. دا هم دې کلا ته د ننوتو دروازه ده چې دغه دروازه یې په همغه پخوانۍ بڼه باندې جوړه کړې ده. دا دې وګورئ، د همغه پخوانۍ لرګونه. د دغه پنجرې شاته اوبه دي او هر څوک راځي په دې کې پیسې اچوي. دا موږ به هم یو څو سینټه ور واچوو، ډېر هم وسه نه کېږي. هغه هم چې څه یې په زړه کې ارمانونه وي چې پوره شي. دا هم هسې یو رواج دی چې خلکو ته یو سرګرمي پېښه کړې ده. راځئ اوس به د دې خبرو نه تېر شو، پاس به لاړ شو چې پاس څه خبرې دي. لکه څنګه چې دا د دې ښار او د آلمان یو تاریخي کلا ده، دغه ودانۍ هم په همغه پخوانۍ بڼه باندې پرېښي دي. دغه کورونه چې تاسو ګورئ دا په دې کلا کې دي، دا د جرمني کلتوري کورونه دي. ګوره هغه لرګي داسې که نه، دا لرګي دي، دا رنګ رنګ چې داسې خطکشانو غوندې کړي دي. چېرته چې د آلمان کلتوري ښارونو ته ځئ، ټول همغه تاریخي کورونو او تاریخي ودانۍ کې به دغسې نقشي. دا یو لرګی دی او رنګ کړی دی. دغه هم د دې کلا جګترین برج او حتی د دې ښار جګترین برج دی. دا کلا په یو جیږي غونډۍ باندې جوړه شوې ده او د دې کلا څخه د نورنبورګ ټول ښار ښکاري.
دا کلا هم د دویمې نړیوالې جګړې په جریان کې د شدیدې بمبارۍ په نتیجه کې ورانه شوې ده. لکه څنګه چې آلمان د دویمې نړیوالې جګړې شروع کېدونکی و، نو د آلمان اکثره ښارونه، اکثره تاریخي ځایان د جګړې د زیانونو څخه برخمن دي. خو د جګړې څخه وروسته ډیر کوشش کړی دی چې دا کلا یې په هماغه پخوانۍ بڼه بیرته جوړه کړې ده. دا کلا چې 3 دروازې لري، یوه هغه وه چې موږ په راننوتو او اوس یې د بلې دروازې خواته روان یم. هغه هم ډېر پخوانی د لرګو څخه جوړ شوی یو بالکون دی. اوس هم د دې دروازې په لور چې د دې دروازې نه مخکې دغه تونل راځي دا تونل به موږ ګورو او د دې تونل د کتو په جریان کې به د دې کلا په تاریخ باندې هم رڼا واچو. دغه هم هواکش او رڼا مو نه راځي. د تاریخي پلوه دا کلا 1000 کاله پخوا جوړه شوې ده، خو د لرغون پیژندنو د څېړنو په جریان کې کشف شوي د لومړنیو ودانیو پاتې شوني ښیي چې دا کلا د 1000 کالو څخه مخکې تاریخ لري. دا کلا چې د کال 1150 څخه تر کال 1501 پورې د روم د امپراتوریانو او پاچایانو د لنډمهالې استوګنې ځای هم پاتې شوی دی. په اوس وخت کې دا کلا په عمومي توګه د ګرځندویانو یا تورستانو لپاره کارول کیږي. په کال 1901 کې د دې کلا د بیا رغولو چارې ډېرې ګړندۍ کړي او یو نندارتون او یو کافي خانه یې هم ور اضافه کړه. دغه شاته چې تاسو ګورئ دا د کانګرس هاله ده. دا د دویمې نړیوالې جګړې نه مخکې نازیانو یعنې د هټلر پوځیانو دا جوړه کړې وه او دا د دې دپاره جوړه کړې وه چې دلته به کلنۍ ډېرې سترې غونډې کېدې، خو نامکمله پاتې شوه. اوس د جرمني دولت د دې بیا رغونه تر 2026 پورې به مکمله کړه او د هغې څخه وروسته به نه پوهېږم چې د موزیم په طور باندې به جوړوي او که بیا به هم دوی پکې دولتي غونډې که یا همدغسې نور. دا هم د دې کانګرس هالې خواوشا یو پارک دی چې اوس خو د فبرور میاشته یخني ده، ځکه د دې پارک شینوالی هم نه ښکاري. دغه هم یو ډنډ یا جزیره ورته یې، یعنی اوس چې هوا منفي ده نو دا ټولې اوبه یخ شوي دي، کنګل دي. دا هم د دې کانګرس هالې بل اړخ دی چې په دې باندې اوس د بیا رغونې چارې روانې دي او په 2026 کې به دا بشپړ شي. بیا انشاءالله چې کله بشپړ شو یو بله خپرونه به هم د دې ځای نه تاسو چمتو کړو او په نوې بڼه کې به دا کانګرس هاله وګورو. حال دا چې اوس هم ساختماني چارې پکې روانې دي، خو په ډېر تعداد سره تورستان د دې ځای څخه لیدنه کوي. دا ځای د ریخ کند او د نازیانو ډیر مهم تبلیغاتي ځای او دلته به سترې غونډې کولې چې حتی خپله هټلر به هم په کال کې یو ځل راته. دغه هم یو نندارتون دی
چې په جرمني ژبه کې د دوکومنتاسیون سنتروم ریخت پارتای تاکسکلاند په نوم باندې یادېږي، یعنی په پښتو کې د نازي ګوند د غونډو ځایونو د اسنادو مرکز. لکه مخکې ما چې تاسو ته وویل چې په دې ځای کې د بیا رغونې کار روان دی، نو په همدې خاطر باندې هغه پخوانی او دایمي نندارتون تړلی دی او اوس یې دلته یو لنډمهاله نندارتون جوړ کړی دی چې په دې نندارتون کې به د دې ځای تاریخ او د نازي ګوند د لاریونونو جامع انځور خلکو ته وړاندې کړي. دغه پاس چې تاسو ګورئ دغه یو ځای دی چې دا یو اتریشي انجینر یا مهندس د دې ځای ډیزاین او نقشه اچولې ده چې د کال جایزه هم ګټلې ده او دا یې د فولادو او شیشې څخه جوړ کړی دی. وایي ګورئ، راځئ اوس به په کرار د نندارتون څخه لیدنه وکړو. دا هم د هماغه وخت یعنی د نازیانو د وخت ټول اخبارونه او اسناد دلته دي چې خپله پروپاګنډه به یې مخ په وړاندې وړه. دغه چې تاسو ګورئ دا د هټلر تصویر دی او په دا بل پلو د نازیانو د وخت د 4 دورو ټول اسناد دلته نندارې ته وړاندې کوي. د هغې جملې څخه دغه هغه قیمتي کاغذونه دي، هغه اقتصاددانان په دې باندې پوهېږي چې دا څه شی دی او د دې سره څنګ کې نور هم تاریخي شیان دي او دغه د کلنیو غونډو یو انځور هم دلته دی. د دې نندارتون ټول تمرکز په هغو غوره شویو شیانو او هغو ژوند لیکونو باندې دی چې څه په کال 1933 نه تر کال 1945 پورې پیښ شوي وو. دلته هم مختلف سندونه او اسنادونه دي. دغه هم چې ګورئ د دې ځای انځور دی. ملګرو یو شی به تاسو ته ووایم چې دلته په آلمان یعنی جرمني کې د هټلر صفت او د نازي ګوند صفت منع دی. دا هم د کانګرس هال پخوانی تصویر دی. په دغې خوا کې هم د خاطرو کتابچې او انځورونه دي. دا هم ځینې کتابونه دي چې نه پوهېږم د کوم وخت وي او دغه هم چې دي انځورونه دي ټول. دلته هر طرف ته پوسټرونه او انځورونه لګېدلي دي. دغه هم د هغو روسانو یا شورویانو تصویر دی چې جګړې په جریان کې نیول شوي وو. دغه خو داسې ښکاري لکه هغه سیمټ چې پکې جوړېږي چې هماغه به او که بل به کوم کې شي. خو د دې څخه لاندې د دې کانګرس حالې هغه نقشه ده. دا دی وایي ګورئ ټول هماغه د بیرون ځای غوندې ښکاري. مخکې مه چې تاسو ته په ویډیو کې ښکاره دغه هم د هټلر د کلنیو غونډو انځور دی. په دې نندارتون کې 4 دورې د نازي ګوند د لاریون ډګرونه
نندارې ته وړاندې شوي دي. ملګرو اوس هم زمونږ د نورنبورګ د ښکلي ښار څخه خپرونه پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې خوښه شوي وي. د بلې خپرونې پورې په لوی خدای سپارم.